बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम गनी खान पुख्त एकेडमी ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. زه به نن تاسو له خیم چې تاسو به په خپل فیسبوک پروفایل کې د ایچ ډي ویډیوز آپشن څنګه انیبل کوئ چې تاسو وایئ چې زما په فیسبوک پروفایل کې مال چې دی لو کوالټي والے ویډیوز نه راځي، ایچ ډي کوالټي والے ویډیو مال شو کیږي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کو. ټول لومړی به خپل فیسبوک پروفایل اوپن کو. چې فیسبوک پروفایل اوپن کو اینه پس بل کې اور کې به مونږ ته نشان راکړی وي، پای به کلیک کو. اینه پس به سیټینګ اډ پرایوسی په دې به کلیک کو. اینه پس به بیا په سیټینګز کلیک کو. چې په سیټینګز کلیک کو اینه پس به مونږ دلته کې چې ښکته راشو نو دلته کې به مونږ سره ویډیوز آپشن وي، ویډیوز په دې به کلیک کو. چې په ویډیوز آپشن باندې کلیک کو هلته کې به مونږ سره چې د ویډیو سیټینګ راشي، دلته کې به لیکلي ویډیو ډیفالټ کوالټي، دلته کې مونږ سره راشي نو دا به دلته کې ډیفالټ وي، تاسو به په دې کلیک کوئ نو دلته کې به مونږ سره لیکلی شوي وي چې ایچ ډي اف اویلیبل، نو تاسو به په ایچ ډي کلیک کوئ. نو چې په ایچ ډي کلیک کوئ اینه پس به چې دی بیا زمونږ په فیسبوک پروفایل کې مونږ ته چې دی لو کوالټي والا ویډیو نه شو کوي، فل چې کومې ایچ ډي کوالټي والی به مونږ ته شو کېږي. دا یو وړه شانتي ویډیو به ما وایي چې تاسو سره شیر کړم، که خوښه شوي وي لایک هم کوئ، شیر هم کوئ، زمونږ چینل هم سبسکرایب کوئ. د ویډیو باره کې مو سره وي مال په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینک فار واچینګ.